السلام علیکم د زیار اکاډمي یوټیوب چینل مینوالو خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست. زما نوم ریاض شاهدزی مومند دی. زه د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د 1009 کلي اوسیدونکی یم چې فعلا دلته کابل کې اوسیږم او خپلې لوړې زده کړې مې په BBA بزنس اډمنسټریشن کې ترسره کړي دي او فلحال دلته کابل کې په یو کمپنۍ کې د فاینانس افیسر په پوزیشن باندې کار کوم. نو لکه څنګه مو چې تاسو سره وعده کړې وه چې تاسو ته به د کویک بوک تدریسي لړۍ پیلوم او بلکې د ډیرو ملګرو غوښتنه هم دا وه چې موږ ته د کویک بوک تدریسي لړۍ پیل کړئ. نو دې لپاره حاضر شوی یم چې تاسو ته د کویک بوک تدریسي لړۍ پیل کړم او د زیار اکاډمۍ نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې ما ته دا زمینه مساعده کړه تر څو زه د دې اکاډمۍ له لارې تاسو ته د کویک بوک د تدریسي لړۍ پیل کړم. ښه دوستانو، نو نن به تاسو ته زه د کویک بوک باره کې یو بریف انټروډکشن کوم او ورسره به تاسو ته دا هم ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل پریکټس لپاره د ګوګل څخه ځان ته د کویک بوک یو ټرایل ورژن ډاونلوډ کړئ. نو دا چې څنګه ډاونلوډېږي په هغې به وروسته کار وکړو. اوس به راشو واټس کویک بوک. کویک بوک یو اکاونټینګ سافټویر دی کوم چې د یو امریکایي کمپنۍ چې د انټویټ په نامه یادېږي د هغوی لخوا ډیولپ شوی دی او کویک بوک یو ډبل انټري سیسټم دی چې کوم کې واړه او غټ کاروبارونه مطلب مخکې وړل کیږي یا د غټ کارونو لپاره په کار وړل کیږي. کویک بوک چې کوم دی هغه درې ورژن لري چې یو ته یې پرو وایي، بل ته پریمیر او بل ته انټرپرایز. د دې درې وړو ترمنځ چې کوم فرق دی هغه په فیچرز کې دی، یعنی په فیچرو کې فرق لري. دوی بعضې کې به مطلب فیچر ډېرې وي او بعضې کې به کمې وي، خو انټرپرایز ایډیشن چې کوم دی دا یو موسټ ایډوانس ورژن یا ایډیشن دی. هغه کوم فیچرز چې په پرو او په پریمیر کې نشته دی هغه په انټرپرایز کې بیا شته دی او دغه شان پرو چې کوم دی دا تر 3 یوزرو پورې سپورټ لري، مطلب 3 یوزره کولی شي چې په یو وخت کې یا همزمان په یو کمپنۍ کې کار وکړي. او پریمیر چې دی په تقریبا 15 یوزرو پورې سپورټ لري چې همزمان مطلب په نیټورک موډ کې چې کله وي یو کس پکې کار وکړي شي. او دغه شان انټرپرایز چې کوم دی هغه بیا تر 10 یوزرو پورې کولی شي چې سپورټ ولري، یعنی 10 یوزره کولی شي چې په یو وار یا په یو وخت په یو کمپنۍ کې انټري وکړي. نو ملګرو، کویک بوک چې دی ډیر زیات اسانتیاوي او ډیر سهولتونه رامنځته کړي دي د کاروبار په بخش کې. یعنی پخوا به چې موږ د خپل کاروبار یا د خپل بزنس د ګټې او تاوان یا پروفیټ اینډ لاس ریپورټ چې کاته نو په هغې به موږ نه ورځې لګېدې، خو لیکن که اوس ستاسو کمپنۍ هر څومره غټه وي او ستاسو په کمپنۍ کې لکه په زرګونو په سلګونو ټرانزیکشن د ورځې ترسره کیږي، نو تاسو کولی شئ چې د ورځې په آخر کې تاسو په یو کلیک سره خپل پروفیټ اینډ لاس ځان ته معلوم کړئ. یعنی ډېر سهولتونه یې راوستي دي او ډېر زیات مفید تمام شوی دی او بلکې یو انټرنیشنل سطح باندې کویک بوک نن سبا چلیږي، ځکه چې دا یو انټرنیشنل او بین المللي سافټویر دی. کویک بوک ټولو هغه شیانو ته لکه ځای ورکړی دی کوم چې یو تجارتو سره سروکار لري، لکه کسټمر شو په چا چې موږ مال خرڅو، او وینډر شو چا نه چې موږ لکه مال اخلو، او دغه شان ته انوینټري شوه چې دا مال بیا لکه موږ څنګه ځان سره وساتو او د هغې څنګه ګودامداري د هغې وکړو. دغه شان ته بینک یا بینکینګ شو، ورسره امپلایي شو، مطلب ټول هغه شیان چې په تجارت کې یا تجارت سره سروکار لري کویک بوک هغې ته ځای ورکړی دی. نو کویک بوک یو ډېر ښکلی او ډېر زبردست پروګرام دی او موږ ته ډېر زیات ریپورټس راکوي. موږ ته مطلب موږ کولی شو چې پکې خپل بیلنس شیټ چیک کړو، خپل پروفیټ اینډ لاس، دغه شان ته کیش فلو سټیټمنټ او نور مختلف ریپورټونه لکه د سټاک شو، یعنی د سټاک باره کې هم تا ته لکه مکمل ریپورټ درکوي چې تا دا مال د چا نه اخیستی او په چا دې خرڅ کړو، څومره فایده درته پکې وشوه، ټول ریپورټس مطلب چې ته څنګه غواړې تا ته هغه شان ریپورټ درکولی شي. نو انشاءالله زه تاسو ته دا اطمینان درکوم
که چېرته تاسو زموږ د کویک بوک دا لړۍ تعقیب کړه نو تاسو ته به د کویک بوک ډېر زیات لکه علم حاصل شي او ستاسو چې کومې ستونزې دي په کویک بوک کې هغه به ټولې ستاسو حل شي. نو دوستانو اوس به لاړ شو ګوګل ته او تاسو ته به زه وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د کویک بوک یو ټرایل ورژن ځان دپاره ډاونلوډ کړئ. البته ټرایل ورژن چې کوم دی هغه 10 ورځې وي او بعد له 10 ورځو نه بیا هغه ایکسپایر کېږي، کار نه کوي. خو تاسو کولی شئ چې په دې 10 ورځو کې لکه د خپل پریکټیس لپاره ټرایل ورژن ځان ته ډاونلوډ کړئ. او دا چې څنګه ډاونلوډېږي نو راځئ چې ګوګل ته لاړ شو او هلته به تاسو ته زه وښیم چې څنګه ډاونلوډېږي. دلته به ولیکو چې ډاونلوډ کویک بوک کویک بوک ټرایل ورژن، بیا به ډاونلوډ ا ټرایل اف کویک بوک ډیسکټاپ انټو اټ دغه باندې به کلیک کو. دلته به مونږ په کویک بوکس ډیسکټاپ انټرپرایز شل یعنی 2020 ورژن دی ټرایل، په دې باندې به کلیک وکړو. په دې چې تاسو کله کلیک وکړ نو په خپله د هغې سیټ اپ ډاونلوډینګ شروع کېږي دلته. نو دا تقریبا اوس 26 MB دی چې مطلب وخت نیسي. دا کله چې دا ډاونلوډ شو بیا تاسو کولی شئ چې هغه باندې ډبل کلیک وکړئ او لکه څنګه چې نور پروګرامونه تاسو انسټالوئ په سیسټم کې یا کمپیوټر کې نو دغه شان دا هم انسټالیږي. نو تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره یې انسټال کړئ او خپل پریکټیس پکې وکړئ. ښه دوستانو، نو دا وه زموږ د نن ورځې لیکچر. سبا به انشاءالله موږ تاسو یوه نوې کمپنۍ جوړو په کویک بوک کې او زموږ به لومړی لیکچر وي سبا ته. نو که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا کوم نظر لرئ نو تاسو کولی شئ چې موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا د خدای په امان.